जी बिल्कुल को मुख्तर कलाम ना जैद पलाइंदे जी जैद खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैद खान से सिचुएशन दे हालात दे कलाम पदे साथ یره جی زه خو په دې ټیم کې کالام هوټل هیلټن مون مال روډ نه موجوده چې کوم صورتحال دی د کالام نو باران او اوبه هم چې کوم دی هغه شانتي دي خو موجوده خلکو ته د خوراک او د راشن ډېر زیات کمی دی. जी जी زمونږ وزیر اعلی صاحب ته او د کوم ډي سي صاحب دی هغوی ته چې کوم دی زمونږ ریکویسټ دی जी چې بهی دې خلکو دلته هم ټورست پتاو دي کوم لوکل خلک دي जी هغوی ته چې کوم دی د راشن چې کوم دی څه بندوبست وکړي. سمر خلق پدې وخت باندې استالته په کلام کې نخته دي سیلانیان لوکل خلق خو بخامخای خو سیلانیان سمرالته کې سار دي یره سیلانیان چې 10,000 نواله 20,000 پورې اندازه کوي چې داسې خلک چې کوم دي سیلانیان په کلام کې او شوي دي او الګړي چې کوم دي خلکو ته وسو نو د ضرورت سامان چې کوم دي ډېر زیات ضرورت یا حالات چې کوم دي خو ډېر نارمل الحمدلله خو لیکي ان شاء الله حالات نارمل دي او خلک دغه کله چې ډېریږي چې خلکو ته د وړو د چاولو د خوراک سیزونه چې کوم دی هغه بازار کې نه ملایږي. जी जी او الله زموږ ملک باندې هغه مو کې تاجرانو روح د څومره ډېر زیات درخواست دی जी چې هغوی په دې کومه کې چې کوم دی خلکو سره زیاتې ونی کړي او دا چې کوم دی خلکو د سامان چې کوم دی مهیا کړي په خپل ریټ باندې ورکړي. जी जी نو زه خو اورم داسې چې خلک روان شوي دي کم د خیر ښېګړې خلک چې دي نن وزیر الله صاحب هم د سواد په دوره دی او کلام په هغې کې زما په خیال سره په ټاپ پریورټي باندې دی چې کلام دوره به هم کوي. نو آیا څه دغه توقع لرئ د وزیر الله صاحب نه د حکومت نه؟ مو خو کنټرول روم سره چې کوم دی رابطې وشولې هغوی ویل چې وزیر اعلی صاحب په دوره دی او کالام ته چې کوم دی هلیکاپټر په ذریعه چې کوم دی سامان هم درشي خو موسم په صورتحال د وجې نه چې کوم دی وایي څه مشکلات دي. جی او زموږ دغه ریکویسټ وزیر اعلی صاحب ته چې دا هغوی خپل کور دی خپل القاده دا خلک په سخته کې دی نو هغه د مهرباني وکړي چې کوم دی نورو څه محکمو سره آرمي والا سره چې کوم دی په دې کې په لاین شي او هغوی نه هلیکاپټر یې کال کړي او دې خلکو ته چې کوم دی ریلیف ورکړي. د نقصاناتو په حواله به درنه یو څه پوښتنې کوم. د کلام یو هوټل خو په سوشل میډیا باندې هم ښکاري چې هغه ولیږي روان دی. اوورال د کلام څه پوزیشن دی مین کلام چې دی هغې سره سره چې زمونږ د هنیمون هوټل سره سره زمونږ خواته چې کوم دی زمونږ د هیلټن مون هوټل لاندې ګیسټ هاوس چې کوم دی هغه هم پوره چې کوم دی ډیمیج شوی دی. رسټورانټ کالام زوړ بازار چې کوم دی هغه هم کافي ډیمیج شوی دی. داسې 10-15 هوټل یې هلته ښکارېږي چې هغه په زوړ کالام کې هغه زوړ بازار کې چې کوم دی هغه تباه شوي دي. ورسره چې کوم دی هغې دوکانونه د خلکو کورونه جوماتونه او د هنیمون هوټل چې دی نو هغه چې کوم دی په سوشل میډیا باندې وایرل دی او هغې سره سره په کالام کې نور هم کافي نقصان شوی دی. نو په هغه سلسله کې زمونږ دا حالاتونه مونږ تېر شو انشاءالله چې حکومت په د هغوی دپاره هم چې کوم دی فوري اقدامات کوي او دې خلکو ته به ریلیف ورکړي. یو بل پوښتنه لرم جی د کالام سره پاس نور هم لوی علاقې دي اتروړ شو هغې کې بلا خلک پاتې کېږي داسې مټلتان سایډ دی هغې کې هم بلا خلک پاتې کېږي. نو د هغې خلکو حالات څه دي د هغې حالاتو نه که مونږ خبر کوي؟ د هغه خلکو حالات زموږ نه بدتر دي د کالام نه ځکه چې دا الرېډي د مټلتان لاره هم بنده ده. اتروړ لاره خو صحیح ده خو د مټلتان خلکو ته چې کوم دی ډېر زیات مسایل دي. نو زموږ کالام سره سره چې مونږ ته چې کوم دی څه ناڅه دي خو میلاوېږي نو مونږ کوشش کوو چې پیله چې کوم دی د هغه خلکو د هغو شي ته چې ډېر زیات کرایسس کېږي. مونږ خو داسې اورو جي چې سیلانیان چې دي په ایمرجنسي بنیاد باندې د هغه ځایګي نه راوتلي دي څه کوشش شوی دی او هغوی راوباسلي دي. نو داسې څه شته؟ یره دې ته توکل حال داسې خاص څه نشته. خلکو خپله ذاتي کوشش کړی چې مونږ پیدا دا مدینه پورې لاړ شو مونږ مدینه پورې او بیا خوا چې کوم دی مونږ ګاړو کې لاړ شو او هغه چې کوم دی ریسکیو کوم پولیس کوم ټیمونه دي نو هغوی له اجازت نه دی ورکړی او هغې چې کوم دی واپس چې کوم دی خپلو هوټلو ته سیف ایریا ته منتقل کړي دي ځکه چې د لارو پته نه لګي. مختلف ایریاګانو کې سلایډینګ دی او کالام کو بحرین چې کوم روډ دی نو مکمل ډیمیج دی. نو زمان د اندازې مطابق چې دا ډېر مضبوطه ریسکیو دي ورکړي نو 15 ورځو کې دغه روډ هم نشي کلیر کولی.
د خوراکي سیزونو په حواله باندې تاسو ووایئ نو قلت پیدا کیږي یا څومره خوراک به ستاسو سره سټور پروت وي چې د څونه ساعته پورې به دغې خلکو ته یا د کالام لوکل خلکو ته ورسي موجوده مین ایشو دغه ده چې په کالام کې موجوده چې کوم دی د خوراک کم سامان دی ضرورتي سامان نو هغه 10% هم نه دی پاتې ځکه چې لوکل آبادي هم په هغې کې لاک پلس آبادي ده ورسره دی چې کوم دی په هوټلو کې خپل سټاف هم دی ورسره هغې سره مېلمانه هم دي نو زما اندازې مطابق خو دا ګورنمنټ چې کوم دی او حکومت صوبایي حکومت فوري اقدام ونه کړو سبا پورې چې کوم دی دا کار دلته راتلی شي سبا لکه غذایي قلت چې دی د کالام خلکو ته سره د سیلانیانو راتلی شي او هغوی د یو بل مصیبت سره مخ کېدی شي. بالکل جی بالکل. نور څه داسې که زموږ نه پاتې د کالام په حواله باندې یا د لوکل خلکو په حواله باندې غذایي قلت په حواله باندې خو مونږ خبرې وشوې که داسې صحیح د سیلابي صورتحال اوس اوبه کمه شوې ده او که نه هم هغه شانتې اوبه بهیږي چې د کنټرول روم نه زموږ د نظر لاندې چې کوم حالات دي اندازه خو دا وایي باران خو هغه شان شته خو اندازه دا وایي چې انشاءالله د الله تعالی خپل رحم شوی دی او دا چې کوم دی دا اوبو د سیلاب د خطرې نه چې کوم دی نورې بار دي کوم نقصان چې شوی دی هغه الریډي شوی دی انشاءالله آینده به چې کوم دی داسې ښکارېږي چې حالات نن کالام کې بهتر دي. باران الته شته دی که نه؟ او جی موجوده باران شته دی. ډېره مننه جی. خاد او آباد اوسئ. پیغام یې ورسېدو هم او مزید به موږ نور هم ورسو. خاد او آباد اوسئ. خوشحاله اوسئ د حالاتو او واقعاتو نه خبرولو. جی اورېدونکو زید و د کالام نه او د کالام په حواله باندې هغوی د غذایي قلت په حواله باندې خبره وکړه چې کالام کې نننۍ ورځ چې ده دا به د خلکو د خوراک څښاک چې کوم څیزونه دي هغه به وشي او د دې نه اخواته به بیا د کالام خلک لوکل خلک چې هغه بلها خلک دی هلته کې د هغې بلا آبادي ده د هغې سره سره سیلانیان چې دي نو هغه به د غذایي قلت سره مخ شي. نو د کالام خلکو ته ضرورت دی په دې وخت کې د خوراک څښاک د خوراکي څیزونو حکومتي چارواکي هم او زمونږ کم د خیر ښېګړې تنظیمونه چې دي الخدمت فاونډیشن دی داسې زمونږ خدای خدمتګاران دي زمونږ بلا نور داسې تنظیمونه دي د خیر ښېګړې چې هغوی د مینګورې په سطح باندې اوس دلته کې لګیا دي کارونه کوي. نو خواست به یې زما هغې ملګرو ته چې هغوی کالام په خصوصي دغه باندې د ځان سره واخلي او